السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشرانو ته احترامات، کشرانو ته مینه، د شهداو ورثات عقیدت د خبرو نه راتاریږم او د مننه به ضرور کوم د IGP صاحب ډېره زیاته مننه چې دومره ښکلي پروګرام ته هم راوغوښتم او د شهداو د پولیسو شهداو ته نظم وړاندې کوم ځکه چې زما بلا ډېر ملګري د خیبر پښتونخوا پولیسو کې هغه شهیدان شوي دي. دغه درد محسوسوم، خو د نظم نه مخکې محترم مشر IGP صاحب ته دوه شعرون چې په دې خاوره د مینې او په دې خاوره د امن او د مینې محافظ یې، په دې خاوره د امن او د مینې محافظ یې، ته ګرانه زمونږ د خوبونو د شیرینې محافظ یې، په دې خاوره د امن او د مینې محافظ یې، زمونږ د خوبونو د شیرینې محافظ یې. سالمه پښتونخوا در باندې ویاړ کوي جانانه، سالمه پښتونخوا در باندې ویاړ کوي جانانه، زمونږ د سربازانو د دې وینې محافظ یې. نظم وایم چې که سیلۍ وي که باران وي، که سیلۍ وي که باران وي، که ګلی وي که طوفان وي، که سیلۍ وي که باران وي، که ګلی وي که طوفان وي، که ګولی وي که بمان وي، که بیدیا که بیابان وي، که ماران لړمانان وي، ژوندون ګران وي که آسان وي، که شین تندر د اسمان وي، که شین تندر د اسمان وي، په ګرمۍ او په یخنۍ کې ځان دې نغښتی وي، وردۍ کې ته ولاړ یې په چوکۍ کې، ای زما د قام پولیسه ستا عظمت ته مې سلام. مننه که سیلۍ وي که باران وي، که ګلی وي که طوفان وي، که ګولی وي که بمان وي، که بیدیا که بیابان وي، که شین تندر د اسمان وي، که ماران لړمانان وي، ژوند که ګران وي که آسان وي، ځان په یخنۍ او په ګرمۍ کې ځان دې نغښتی وي، وردۍ کې ته ولاړ یې په چوکۍ کې، ای زما د قام پولیسه ستا عظمت ته مې سلام. که روژه وي که اختر وي، که روژه وي که اختر وي، ستا له کور ځنې بهر وي، د بچو دې خبر نه یې، که ماړه وي که نهر وي، مور او پلار په انتظار کې ناست وي، تا ته نیمه لار کې مینه نیمه نیمه جاړي، نیمه نیمه په سینګار کې خور دی، ستا لارو ته ګوري، ما د خور د ستر ګزار کې خلکو ژوند په کور کې تیر کو، ستا شو تیر مسافرۍ کې ته ولاړې په څوکۍ کې، ای زما د قام پولیسه ستا عظمت ته مې سلام. مننه. که مرمو ته مخامخ یې، ته ګولو ته مخامخ یې، حادثو ته مخامخ یې، دماکو ته مخامخ یې، په ګرمۍ دې پروا نه وي، یا خوشبو ته مخامخ وي، شپې دې روڼ وي تر سهاره، غټو غلو ته مخامخ یې، الزامونه دې په سر وي، الزامو ته مخامخ یې، ځانمرګي بریدونه کېږي، ته هغو ته مخامخ یې، ته په قام باندې شهید شوې، تا دې نه راوړي په کټ کې، تا دې راوړي په ډولۍ کې، ته شهید شوې په وردۍ کې، ای زما د قام سربازه ستا عظمت ته مې سلام. منه تا IGP صاحب ته ډالۍ چې تا اشنا قربانۍ ورکړې، تا ناشنا قربانۍ ورکړې، تا تاریخ په وینو رنګ که تا بلها قربانۍ ورکړې، بس رښتیا خبره دا ده، تا رښتیا قربانۍ ورکړې، راشئ څوک دې حساب وکړي دومره چا قربانۍ ورکړې، تا اشنا قربانۍ ورکړې، تا ناشنا قربانۍ ورکړې، تا تاریخ په وینو رنګ که تا بلها قربانۍ ورکړې، بس رښتیا خبره دا ده، تا رښتیا قربانۍ ورکړې، راشه څوک حساب ته کښېنئ دومره چا قربانۍ ورکړې، که د خاورو ضرورت شو، ته دې خاورې ضرورت شو، تاسو بیا قربانۍ ورکړې، که دې خاورې ضرورت شو، سر دې راوړو په جولۍ کې، ته ولاړې په وردۍ کې، ای زما د قام سربازه ستا عظمت ته مې سلام. اخرې بند وایم چې په مکتب کې ته شهید شوې، مدرسه کې ته شهید شوې، په مکتب کې ته شهید شوې، مدرسه کې ته شهید شوې، د جومات ورته ولاړ وې، په حمله کې ته شهید شوې، د بازار په منځ کې وشوه دماکه کې ته شهید شوې، یا د سیند چپو چپه کړې یا چاپه کې ته شهید شوې، یا د سیند چپو چپه کړې یا چاپچ کې ته شهید شوې، ژوند ستا لمحه لمحه ژوند مرګ دی، په لمحه کې ته شهید شوې، زه دانش در باندې ویاړم، تا یادوم په شاعرۍ کې، ای زما د قام سربازه ستا عظمت ته مې سلام. ډېره ډېره مننه.